د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د بالاکوټ سیمه چې غریزه او لوړه سیمه بلل کیږي پخوا د اوبو د کمښت له امله پکې کرنیز فعالیت په نشت حساب و، خو نږدې 2 کاله وړاندې په دې سیمه کې د بالاکوټ په نوم د سربد او کانال له جوړېدو وروسته د سیمې بڼه بدله شوې او ګڼې شاړې ځمکې په کرنیزو ځمکو او شنو باغونو بدلې شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د یاد کانال په جوړېدو سره د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شوی او ګڼو کورنیو ته د کار او عاید زمینه هم برابره شوې ده. د اوبو سره زموږ ژوند کې تغیرات راغله، زموږ ژوند خوشحاله شو، زموږ ژوند روښانه شو، زموږ فصلونه روښانه شو، زموږ بوټي روښانه شو، دلته زموږ ژوند برابر شو. دا خو د ژوند کولو ځای نه و، سره صغیره وه. کله چې دا اوبه راغلې دې سره دا منطقه ټوله شنه شوه. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ په لره پرته سیمه بالاکوټ کې دا کانال د مسؤلینو په وینا 15,000 متره اوږدوالی لري چې د شاوخوا 13,000 جربه ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري. مسؤلین وایي له دې وړاندې چې کانال شتون نه درلود دغه سیمه له وچکالۍ سره مخامخ وه، همدغه ډول د ژوند ستونزمنو سختو، خو دا کانال په تېرېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابره شوي، د ژوند له اسانتیاوو برخمن دي. او دغه کانال په تېرېدو سره ولسونو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي. هغه کمې دښتې ته چې دا کانال جګ شوی دی هغه ساحه ډېره وچه وه او هېڅ قسم سرسبزي پکې نه وه، بوټي پکې نه وو. هغه هلته چې کوم کورونه وو هغه خلک د اوبو د قلت سره مخ شوي وو. نو د دې کانال په جګېدو سره په هغه ساحې کې یو غټ چک ډیم هم جوړ شوی دی چې دغه چک ډیم له مخې د ځمکې لاندې چې کومې د اوبو زیرمې دي هغه هم ورسره تقویه شوي دي. د بالاکوټ یو بل اوسیدونکی بیا وایي د کانال ترڅنګ په سیمه کې د تفریحي پارک په جوړېدو سره د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی او اوس د لرې او نږدې سیمو خلک د تفریح لپاره د سیمې ته راځي. دلته دغه کانال چې ناکامرا جوړ کړی دی دلته ډېرو خلکو ته زمینې برابرې شولې او ډېر اسانتیاوې را پیدا شولې، ډېرې ځمکې خړوبه شولې او ډېر خلک ته تفریحات لپاره دلته راځي. باید وویل شي چې د اوبو د مدیریت او کرنیزو پروژو پلي کېدل د هېواد په ګڼو ولایتونو کې د شاړو ځمکو د آبادۍ، د کرنې د ودې او د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه والي لامل شوی دی.